نیم ساعت کېږي روان یم تکه توره شپه ده د خدای بنده نه پیدا کېږي دغه رقم تکه توره شپه ده تاسو ته ګورئ هغه چې څنګه ویل سوي وو هغسې کیسه د لاره بنده ده نو خدای دې خیر پېښې ته ورځي لا څه کېږي ستا د هغه سره د ده دې زه د هغسې چلومه ورې یا چې نن نه ځي ورې به هم نه ځي دا رقم نه 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 چې نن نه ځي او هغه بله ورځ یو ورور کمنټ کړي وو ول داسې یو ګوشه کې راښکاره کړه د ګیم دپاره چې کله په ګیم کې لیګ ونه کړي معنا چې هلته ټک علیکم یارانو په خیر په دې هیله چې روغ جوړ خوش خوشحاله تازه او تکړه به یاست نن بیا د دوشنبې ورځ ده او موږ داسې یو کوچنی دغه لرو اوس موږ د هغه د جمعګي میلې پرېښو چې اوس موږ نیکې پرمختګ کړی دي هغه د چا پر چا یوازې نه پورته سوي نو اوس خاص افیا په مابینځ کې میلې کوو دا د چا په فرمایش باندې ډېر هوا د جمعې په ورځ ورته سوی و هغه امکانات نه برابرېدل اوس د ده لپاره ځو خیر میلې ته ځو داسې ځای ځو چې ورې ډېره طریقه ده په ښار کې روښنایي ده ورې ډېره طریقه ده دا شی خو نو زموږ سره تړلی دی چې دی زموږ خپل نه لرو او دغه چې دی الجان دی ته الجان یې وروره زه سمه ده چې دا بخش دی دا ویډیو په سینماټیک کې شروع زه به بل موډ ته واړم په دې کېدای شي زه بلر راسم اوس ما ویډیو وکتل واړول مې بل موډ ته هغې خوند نه کوي د سینماټیک ښه خوند کوي نو راسې په د هغې کې در باندې وګورم او هغه بله ورځ یو ورور کمنټ کړي وو ول داسې یو ګوشه کې راښکاره کړه د ګیم دپاره چې کله په ګیم کې لیګ ونه کړي معنا چې هلته ټک وسي زه باید په هغه ګړي واړم 2-3 ثانیې فرق ورنه کړي نو دغه ګوشه کې دي زه به اوس تاسو د ښکاره کړم د پونیکاس کمپنۍ دي اوریجنل شی دی ښه خوندور او بله خبایي دا ده یوه خبایي خیر نه دا ده چې په ګیم کې لیګ نه کوي دویمه خبایي دا ده چې ارزانه شی دی ډېر ښه کار کوي او دا ځوان چې تاسو وینئ دا دلته چې په کچا اخته دی دا وایم که سوی وه ستا ولې ورته سوی وه جغت مو کړی وو ښه بیخي ډېر مې جغت کړی ډېر وخت نه وم تللی او اوس به چې بوزو د خیره سره نو اوس فلحال په یاران اکسسریز کې یو دا خو نو تاسو وینئ یاران اکسسریز د یاران لخوا د یاران لپاره بالا به میده د برګ تلو وخت دی د مارکیټ د بنجېدو وخت دی او زموږ د میلې ته د تلو وخت دی نو بالا میده زه یم احمد الله دی یو اوغه ځوان دی دا نصیر دی نه دی هغه بل یو دی نصیر یو دی نه بیا یو دا میله خرابې دي بالا د 09 بجې وایي زه بالا ځم دا یو نه بیا یو دغه دوه نفره چې دا څنګ په څنګ دي دا نه بیا یو دا نه بیا او احمد الله را په یاد کړ د جمعې په شپه مو یو بل ځای نیت دی ورې هم نه بیا د خیر سره ورې یا چې نن نه ځي ورې به هم نه ځي دا رقم نه 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 چې نن نه ځي دا بیا څه معنا ده چم دې داسې څنګه وکړي ته بیا وکړه چې ته بیا نوی موټرسایکل یو بل چا رانیولی دی بل ما کله رانیوي چیرې مې رانیوي څه ثبوت لري دغه لا بیا یې دا پښې چې پکې بل شان په چا باندې مه تاوانه ما خپل شی دی ما رانیولی دی ما خپل شی یا وروره د چا دی د دی زه مازې چلوم موږ موټرسایکل نیولی دی زما د ده په دواړو دی دی وایي یا یوازې ستا دی هغه که سره د ده دی زه د هغسې چلوم څه ځینې خلاص دا فرقي بیا موټرسایکل رانیولی دی 40 صفر یې رانیولی دی 400 کیلومتر ورکې تر جیش نه اوړي مړی مخته کړی دی لکه ځان داسې یې مخته کړی دی نیس یې چلولی ځه لاړ ځه نو موږ را روان سولو د دوکانه راووتلو زه یم احمد الله دی او دی نه خوشحاله کېږي دی د کور مخ ته تکوو خیر نصیر دی او نیاز اکا دی ځو د خیره سره چیرې ځو وبرسول بیا ورته وایي مې کو چې څه وتوصیه توسېده چې ته وایي توسېده چې ته وایي چې معنا چې دی چیرې ځي اوس نو چیرې روان کوم ځای ته به نه روان تلوسه ده هغه ته اوس نه دی تلوسه ده نو زه بالا خدای به خیر کړه وده چې چیرې ورسېدو در معلوم ده بالا ګرځو ورځ موږ مطلب ساتیاری دی خوند بل تو چې د هغه ځای لاره بندي وایي اوبه راغلي چې دغه د لارې تګې دا بیا چې لا خوند کي وروره چې موټر وروره پکښې ولاړې د ساره پورې بیا وته زنګ موټر راول بالا وروره بېلته په مړو سترګو کوټې ته را روان یم سلام علیکم مبینه سلام علیکم سلیمانه څنګه ښه خوند کي دا دوران دی راځي دوران دی میله ده خیر مشتوره نمیانی دی لا نمیدی ښه نو وخت دا تګ سو موږ سره یو بل نفر تللی هغه هم پاته سو زه دی او دغه ځوان سو دغه زه د خیره سره
بالا سیده ماچ اول هدف تر ټولو غټ دا دی چې بوټي پیدا کړو وچ لندن هغه به پیدا کړو بالا به حرکت مه راګوره د خیره سره بسم الله الخیر استاد د سفر دعا دې وکړله ښه سفر دعا مې خیر مو ورسوه د خیره کابل روانه جمعې شپه بیا ناولده ځای ځو د هغه بعده بله جمعې ورځ د هغه کې بیا بل رقم ناولده ځګی د هغه لا غټې دعاوې غواړي د هغه لا غټې دعاوې غواړي څو بجې نه نیمې بجې دي لږ پاته ده لار ریګو ته بیخي لږ پاته ده 15 دقیقې پاته ده یا انشاءالله لږ پاته ازه 3 دقیقې نو پاته 3 دقیقې لار پاته ده جالبه وه ته خو نه بیرېږې ته هم نه بیرېږې یا دا نیم ساعت کېږي روان یې تکه توره شپه ده د خدای بنده نه پیدا کېږي د هر رقم تکه توره شپه ده تاسو ته ګورئ شاوخوا شی لا نه معلومېږي تاسو ته ګورئ یا تکه توره شپه ده روان چېرې چې معلومېږي زه بیریږم ما ما کور ته بوځي کاکا به درته ولرګي نو خدای دې خیر پېښ شي ته خدای دې چې ورېږي کې خلک یې به ساعت به مو سره تېر کړي زه به هم پکوړی چا دي نور خلک هم راغلي یوازې موږ لیونیان دي په ښار کې نور لیونیان په ښار کې نور لیونیان هم شته خیر ته ولې چې ور ورسېږو به بیا ګورو د خیره سره انشاءالله یې خدای دې چې لاره نه بنده لاره به نو نه بنده جمعې به ورځ بنده وه څه ور چیش دی وروره چیش به اوسې یا به پیری مخته راسي یا به وروره یو مدرزمۍ مخته راسي د هغه څه نه بیریږم اوبه مو یونس به اوبه مرګ وایي خورا سخت دي پروا نه کوي دا د اوبه عزیز دا ده ما نه ده زده دی چې راکار ځان وکړم غټه خبره ده دې ګروپ لګېږي ولته لرې دا خو زیارت دی نو هنداره خیرنه ده کنې اوس مې لیدله ځای ته خو راورسېدلو او لکه څنګه چې ویل سوي ولاره بنده ده اوس نو سلیمان دوی په کوټه کې ناست دي هغه نه راتلله ول یخ دی او زړه مو نه غواړي نو موږ راغلو خیر موږ داسې هوس راپورته سوی وو هغه چې څنګه ویل سوي وو هغسې کیسه ده لاره بنده ده نو خدای دې خیر پېښې ته ورسې لا څه کېږي دا اوبه دي روانې دي وینې هغه روانې اوبه دي هغه د ابراهیم خلیفه بابا زیارت دی مخامخ هغه سپین هاخوا ته ریګ دی 2 قدمه لار ده نسور تللی د دغه د خدای د مؤمن اول واري و چې ریګ ته راغلی دی په غم دې شریک یم دا بیا د ده بخت دی د سره هغه ریګ دی بالا بالا ریګ دی ته فکر وکړه ته ریګو ته راغلی که څه پاتې چې دا بخت مې سورې پسې واوړه ته خو سور هم شوی مشکل نه لري اشه اوس ته چم کوه ګلاس چای به د دې وچ بالا بل د میده د کور پر خوا روان کوټې ته به ورسو درې ته به ځان واچو موږ بېلته رالو لاره بنده وه منظره مو وکړله منظره او آفرین نه ده کړې بالکل یې نه ده کړې تجربې مو سره حاصلې کړې بالکل خبرې مو سره وکړلې اکې پیره څونه نصیحتونه مو سره وکړله د کاروبار په اړه مو څونه خبرې ورته وکړلې و دی د خیره سره ډېر ژر د یاران په نامه یو جالبه کاروبار راباسي د خیره سره نو موږ دلې تقریبا داسې نیم ساعت ودرېدلو دومره خوږ بنډار ښایسته مجلس د اوبو میده شورهار یو دومره خوند مو پر واخیستې خیر اوس روان یو نور خلک هم را روان دي هغه ته وایي چې اوبه دي موږ کیسه درته وکړو موږ به کیسه درته وکړو نو اوس ځو کوټې ته چې دوی به لاسه راته وایي درې دغه ما چې یا وروره موږ درې ته اچو ساعت مو چیر سو دا دې نو ته وایه دوی خو دې ډوډۍ ته اچي خیر بیا غواړو ته ودې چې کوټې ته ورسې سورې څه پېښېږي خوند به نه هغه وخت کې موږ ته سوار سعودي سره ولاړ سوي نو موږ بېلته راورسوئ ځان و کوټې ته وده چې دوی څه وایي څه کوي په ساخته دي موږ خو ښه مسته منظره وکړه 100 ساعت مې ساعت تېر شو لکه ستا ساعت چېر شو موټروانه ښه دروازه چا خلاصه سلام علیکم وعلیکم السلام څومره ښایسته مېله وه بیا تاسې بیخي داسې خوندوره مېله وه چې بالا که جوړېږي بیا 400 دوی ناست دا کار کوي نو بالا هم په مخه ښه څه مېله د غونډه وه موږ ساعت تېر شو امیر صاحب ستا ساعت نو سره تېر نو برق لاړې بیا به نه وایه څونه ښه خلک یو